په انټرنیټ کې د یو موضوع د پلټلو په وخت کې پر یو داسې څه پېښ شوم چې په لیدلو یې حق حیران سوم. ما ولیدل چې د یوه کوچني میز پر سر یوه تورپوستې ښځه ایښودل سوې ده چې پښې یې بشپړې پرې سوي دي او اوس هم خلک اخته دي د میز پر سر د پرتې تورپوستې ښځې غوښې په خندا خندا او تیرو چړو پرې کوي. په دې صحنه کې جالبه دا وه چې شاوخوا ولاړو کسانو ټولو د میز پر سر د پرتې ښځې پر بېوسه چغو خندل. دا چې د میز پر سر هوار سوی ټوکر تک سپین و، نو زه دې ته هم متوجه سوم چې ولې دا ټوکر په وینو نه دی لړلی. وروسته مې ولیدل چې شاوخوا ولاړ کسان د نوموړې ښځې هغه غوښې چې دوی په چړو ځینې پرې کړي دي او په غابونو کې ورسره دي بیرته همدې ښځې ته په خوله کې ورکوي. دا چې د طالب سودا تر نورو یو څه ډیره ده، نو زه یې هم دې ته مجبور کړم چې د دې صحنې تر شا راز معلوم کړم. دا صحنه مې بیا وکتل او دې نتیجې ته ورسېدم چې دا ښځه نه ده بلکې کیک دی. دا چې ما ولیدل چې د چغو په وخت کې د دې ښځې خوله او سر هم ښوري، نو حیران دې ته وم چې دا غږ د چا دی. دا چې انځوریزه لنډه وه او معلومات هم پکښې نه وه، نو مې د نظریاتو برخې ته یوه لنډه کتنه وکړه. په نظریاتو کې خلکو ډول خبرې لیکلي وې چې ما ورڅخه څه په لاس رانه وړل، خو یوه یې په خپل کمنټ کې داسې لیکلې وه: دا په ژوند کې خورا ډېره وځورول او وځوکلول سوه او اوس د دې تر مرګ پیړۍ وروسته هم د دې په شکل پسخند وهل کیږي. یو بل لیکلي وه چې 200 کاله وروسته هم د دې بېعزتي کیږي. یو بل بیا لیکلي و چې هیله کوم سارا ته په آرامه فضا کې د پاتې کېدلو موقع ورکړئ. د دې سره مې یو ځل بیا د دې انځوریزې نوم او عنوان ته فکر ولاړی: سارا بارټمن کیک. په دې سره زه پوه سوم چې دا قصه به ښایي د سارا بارټمن وي، ولې چې کیک هم د همدې په نامه جوړ سوی دی. نو مې د همدې نامه په اړه نور هم پلټنه وکړل چې د پلټنې په ترڅ کې زه د اروپایي تاریخ په یوه داسې توره پاڼه خبر سوم چې په اړه یې تر اوسه موږ ته هیڅ هم نه دي ویل سوي. دا د هغه چا قصه وه چې ځانونه د نړۍ په کچه د بشر د حقوقو ساتونکي او د ښځو غمخواره بولي. وروسته مې هڅه وکړل چې دا پاڼه ستاسو مخونو ته هم یو ځل هواره کړم. سارا بارټمن په 1990 کې په افریقا کې زیږېدلې ده. دا د کوی قبیلې څخه وه. د دې مور او پلار د افریقا په یوه مستعمره سیمه کې د اروپایانو مریان وه. د دې مور هغه وخت مړه سوه چې کله سارا د 2 کلونو وه، او د دې پلار هم چې یو ګوروان و او غواګانې یې څرولې د اروپایي اشغالګرو مستعمرونو لخوا ووژل سو، او په دې وخت کې دا د 10 کلونو وه. دې بیا د یو بل ګوروان سره واده وکړي چې د هغه څخه یې یو زوی وسو، خو هغه تر ډیره ژوندی پاته نه سو. د 19مې پیړۍ په پیل یعنی 1800 کال یو اروپایي سپین پوستی تجار چې پیټر سیزر نومېدی د دوی پر کورونو پیښه وکړه او سارا بارټمن یې په درواغجنو بهانو و کیتان ته په تللو اماده کړل چې کیتان په دغه وخت کې د برتانویانو په واک کې و. دې هلته 2 کاله کار وکړ. په لومړیو کې یې یوازې د پیټر چوپړ کاوه، خو وروسته دا مجبور کړل سوه چې د یو نیوزیلندي سړي مینځه سي چې هغه بیا د دې نوم سارکي ته بدل کړ. د دې نوي بادار د دې سره خورا ناوړه چلند کاوه او ان د انسان په سترګه یې نه ورته کتل. په دغه وخت کې یې د دې خاوند هم ورمړ کړ او وروسته یې دا د پیټر سیزر پر ورور هینریک وپلورل. دا به د هینریک د چوپړ ترڅنګ په دې هم مجبورېدل چې د هینریک اولادونو ته خپلې شیدې هم ورکړي. کله چې دا د هینریک تر ظلمونو لاندې یوه خواره مینځه وه، یوه ورځ یې د یوه سکاټلنډي فوجي قمندان سره ولیدل چې د هغه نوم و ویلیم ډنلاپ، او هیله یې دا وه چې دا سړی به د دې سره یو څه مرسته وکړي او د دې خونخوارو د ظلم او ستم څخه به یې خلاصه کړي. که څه هم دی یو فوجي سړی و، خو بیا یې هم د پیسو ګټلو کار دا و چې برتانوي سیلانیانو ته به یې عجیبه حیوانات د نندارتون د لارې ښودل. کله چې ویلیم ډنلاپ سارا ولیدل او د دې وضعیت ورته معلوم سو، نو یې دا غنیمت وګڼئ چې د دې په ترلاسه کولو به یې هم د کور او بیابان د کارونو دپاره مینځه په لاس ورسي او هم به یې د نورو حیواناتو سره په خپل نندارتون کې خلکو ته د یو نوي حیوان په توګه ورښکاره کړي. دا ځکه چې سارا بارټمن په یوه داسې ناروغۍ اخته سوې وه چې د دې د بدن جوړښت یې تغیر کړی و. په همدې خاطر د فکر وکړئ چې دا به د لندن د پیکډلي پریک ودانۍ په نندارتون کې د نورو اروپایانو توجه ورجلب کړي. په لومړي سر کې دې هڅه وکړه چې لندن ته ولاړه نسي، خو دوی بیا هغه وخت په زور بوتله چې په دې یې یو تړون په زور او چم لاسلیک کړ. دا چې دا په انګریزي ژبه نه پوهېدل او نه یې هم لیک او لوست زده و،
نو دوی په یوه تړون کې په انګریزي ژبه داسې لیکلي وای چې تاسو زما د بدن ټول اختیار لرئ، خو دې ته یې داسې وویل چې تا به موږ راسره بوزو او په لندن کې به ته زموږ سره 15 کاله کار وکړې، پیسې به وګټې او پس له 15 کاله به بیرته آزاده سي او بیا چې هر ځای تللی سي. د تړون تر امضا وروسته یې د تړون کاپي هم ورنکړل، ځکه چې دا بیا په حقوقي ډول په دوی دعوه ونه کړي او یا د یوه شي د غوښتلو هڅه ونه کړي. دا چې دا د سټیټاپیجیا په مرض اخته وه، کوم مرض چې د مخصوصو اندامونو د غټوالي سبب کیږي. په دې مرض کې د انسان د بدن چربي یوازې په همدې ځایونو کې سره راټولیږي، خو د جهل په تیارو کې پټ غربیان په دې نه پوهېدل چې دا یوه مرضي ده. خو بالاخره دوی په یوه کښتۍ کې لندن ته راغلل چې دا نو 1810 کال و. په لندن کې یوه سرکس او نندارتون د سارا باټمن د نندارې اعلان وکړ. دا یې په یوه داسې قفس کې بربنډه او لوڅه اچولې وه چې 1 په 1.5 متر کې جوړ سوی و. ویلیام به دا قفس د نندارچیانو مخ ته راکش کاوه او بیرته به یې پټوي. کله چې به یې دا نندارچیانو ته وړاندې کوله، نو دې ته به یې ویل چې د افریقایي زمري غوندې غرژۍ وکړه، او کله به یې بیا مجبورول چې د نندارچیانو ډولونو ته ګډا وکړي. خو کله چې به دې د دغه ډول حیواني کړنو او نڅا څخه ډډه وکړل، نو بیا به یې د یوه مجرم په څیر په چلاخو او لښتو وهل. کومو نندارچیانو ته چې به دا قفس راوایستل سو، هغوی به په داسې شکل لرګي او خاشې د دې په بدن وهلې لکه یو نادیده انسان چې ناولده حیوان وویني او د بیرې په حالت کې د یوه لرګي په واسطه مړی او ژوندی معلوموي. سارا به د ډیر شرم او خجالت په وجه، د کور څخه د لیرېوالي په وجه، د دې سړي په مرسته د باور کولو په وجه، د پیسو او عادي حقوقو د نه ورکړې په وجه تر ډیر روحي فشار لاندې وه. نو ځکه یې د همدې فشار کمولو دپاره نشو او شرابو ته مخه کړل. د دې نندارې ته خورا ډیر انسانان راغلل او ویلیم خورا ډیرې پیسې ورباندې وګټلې، ان تر دې چې مالدارو کسانو به په خصوصي شکل د ویلیم څخه دا په کرایه بیول او بیا به یې خپل خپلوان د میلې دپاره کور ته راوستل او سارا به یې ورته ښکاره کول. دوی به اجازه لرله چې د دې سره هر څه کوي کولی یې سي. د دې دا ډول ننداره په ټوله اروپا کې مشهوره سول. دا یې بیا د لندن څخه په ټوله برطانیا وګرځول، بیا یې ایرلند ته راوستل او د دې په انساني او بشري کرامت یې هغه کانې وکړې چې تاریخ یې د لیکلو څخه عاجزه دی. وروسته په 1814 کال کې ویلیم ډنلپ په داسې حال کې مړ سو چې 4 کاله یې یوه ښځه، یو بشر او یو انسان د یو حیوان په څیر داسې خلکو ته د ساتیري د یوې آلې په توګه ښکاره کاوه چې اوس هماغه خلک ځانون د بشر تر ټولو خواخوږي او د ښځو په حق غمجن بولي. د د مرګ سره لا هم د دې خوارۍ ختم نه سوې. دا بیا هم د هغه کسانو د رحم په امید و چې په همدې بشردوسته ټولنه کې واکمن او د پیسو خاوندان و. د دې ځای څخه یو بل کس چې هنری ټیلا نومېدی، سارا باټمن و پاریس ته راوستل. د دې د بدن په اړه په ټوله اروپا کې خبرې کېدلې، نو فرانسویانو هم غوښتل چې د دې یوه ننداره وویني. په فرانسه کې هم د دې مظلومې ښځې ډیرې نندارې وسوې او په پای کې د حیوانانو پر یوه تجار خرڅه سول چې هغه یو ځل بیا په باغ وحش کې د حیوانانو سره یو ځای د یو حیوان په توګه په قفس کې د خلکو نندارې ته وړاندې کړل. په دې باغ وحش کې دا د یو حیوان په څیر په غاړه باندې په توک تړلې لوڅه لغړه ساتل کېدل. تر دې وروسته د څېړونکو پام ور واوښتی او پوښتنه ورته پیدا سول چې د دې بدن ولې ناولاده شکل لري. د لسګونو هغه څېړونکو له منځه چې د دې پر بدن یې تجربې کړي دي، یو یې جورج کوی دی او د ده په څېر نورو څېړونکو هم د سارا باټمن د بدن څېړنه کوله. دوی فکر کاوه چې دا یو حیوان دی او انسان ته د بدلیدلو په حال کې دی. دوی په دې هم نه پوهېدل چې دا یوه داسې انسانه ده چې خبرې کوي او بچي زېږوي. د دغه کلونو په اوږدو کې د دې یو بل زوی هم سوی و چې بیا په 15 کلنۍ کې د څېړونکو تر څېړنو لاندې مړ سو، خو دوی یې د مرګ لامل نامعلوم ښیي. د دې خپل حالت هم د ډېره غمه او پریشانیو څخه ډېر خراب سوی و او د درنو نشو له وجې دا هم د 26 کلونو په عمر مړه سوه. دا د ډسمبر په 19مه په 1815 کال کې مړه سوه. دا غریب او بیچاره میرمن تر مرګ وروسته هم د دې بشردوستانو د رحم او شفقت څخه برخمنه نه سوه. هغه څېړونکو چې د دې پر بدن یې خپلې غیر انساني او غیر قانوني څېړنې او تجربې کولې، د دې تر مرګ وروسته یې د دې بدن ټوټه ټوټه کړ او بیا یې د دې مغزه، د دې سکلیټ
او د دې جنسي غړي په موزیم کې په څښو کې بند کړل چې لا نور خلک یې هم ننداره وکړي. یعنی دوی ان د دې تر مرګ وروسته هم د دې د عفت خیال ونه ساتي. دا موزیم په فرانسه کې د هیومن کایند موزیم په نامه یادیږي. د دې د بدن غړي په دې موزیم کې تر 1915 کال پورې پراته وه. افریقایانو بیا د فرانسې د حکومت څخه وغوښتل چې د سارا د بدن غړي دوی ته وسپاري، ځکه چې دا د افریقا تبع وه. هغه و چې تر 8 کاله خبرو اترو او بحثونو وروسته په 2002 کال کې د سارا د بدن غړي د کوی کوی قبیلې ته وسپارل، یعنی د اوس څخه فقط 10 کاله وړاندې. دا هغه وخت و چې د دې بېوزله ښځې پر مرګ 180 کاله اوښتي وه، خو بیا هم تر قبر نه ورسول سوی. دا اوس په جنوبي افریقا کې د هانکي په سیمه کې خاورو ته سپارل سوی ده. ښایي دا قصه به ډیرو ته خورا جالبه ښکاري او د داسې یو څه د پیښېدو به هیڅ تصور نسی کولای. خو دا ډول پیښې د پخوا په پرتله اوس دومره ډیرې دي چې اوس مو بیخي پام ورته نه کیږي. دا قصه د اوسنیو قصو څخه فقط په یوه شي توپیر لري. په دې قصه کې د نڅېدونکې ښځې یوازې نوم هنرمند نه و ایښودل سوی. د هنرمندانو په نامه اوسنۍ دمې هم د دې بیچاره ښځې په څیر دي، خو فقط دومره ده چې دوی ته یو اندازه قدر پیسې رسیږي او سارا باټمن ته د نندارې پیسې نه رسېدلې. تاسو یو ځل بیا د انځوریزه وګورئ او په خپل فکر کې یې د هغه ډمانو د احوال سره پرتله کړئ چې اوس مهال یې پر ځانونو د هنرمندانو نومونه ایښي دي. آیا دوی د سارا باټمن په څیر د خلکو د خوشحالولو لپاره نه نڅیږي؟ آیا دوی د نندارچیانو په وړاندې اوازونه نه کوي؟ آیا دوی د سارا باټمن په څیر دغه ډګر ته په دې نیت نه دي راوتلي چې دلته به یې ژوند سم سي؟ آیا دوی د خلکو په وړاندې بربنډې نه نڅیږي؟ آیا دوی نشهیي توکي نه کاروي؟ آیا دغه ډمانې د مالداره کسانو کورونو ته په کرایه نه ځي؟ د دغه کسانو او باټمن ترمنځ فقط همدومره توپیر دی چې سارا باټمن په زوره بربنډېدل او اوسنۍ دمې په خپله خوښه ځانونه بربنډوي. سارا باټمن ځکه اوازونه کول چې مجبوره کړل سوې وه، خو اوسنۍ دمې په خپله خوښه او په شوق اوازونه کوي. سارا باټمن د ظالمو اروپایانو په زور خلکو ته په کرایه ورکول کېدل، خو اوسنۍ دمې د اروپایانو د چل اول په جام کې نښتي او په خپله خوښه ځانونه خلکو ته په کرایه ورکوي. که تاسو فکر وکړئ، سارا باټمن تر اوسنیو دمو ډېره با احساسه ښکاري، ځکه چې سارا د شرم او خجالت د ژوندي احساس، ژوندي ضمیر او بېوسۍ د وجې د نشو پر لور مخه کړل. خو اوسنۍ بې ضمیره ډمې او د انسانانو په نامه شیطانان نه د احساس په نامه، نه د ضمیر په نامه او نه د شرم په نامه څه پیژني. همدا دلیل دی چې د دوی دا حالت هم هیڅ چاته د درک وړ نه دی. د اروپایي کرغېړن او تور تاریخ دا یو کوچنی نمونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل داسې یو فرصته مو زه ابراهیم وفا پر لوی الله جل جلاله سپارم. د خدای پامان.